السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ریاض الصالحین کتاب کې درسونو سلسله روانه وه، او نن به انشاءالله د توبې په باره کې چې مؤلف رحم الله کوم حدیثونه او آیتونه راوړي دي د هغې مختصر شرح به کوو او د هغې فواید به ذکر کوو. نو مؤلف رحم الله امام نووي رحم الله باب یې خود باب التوبه، یعنی د توبې بیان. د توبې د موضوع چې ده د مسلمان دپاره بلکې د انسان دپاره ډېره اهمه ده. د توبې مطلب دی الله ته واپس کېده. د توبه په عربۍ کې واپس کېدو ته وایي، نو مطلب دا شي چې الله ته واپس کېده. یو سړی د الله نه لرې شي، د یو ګناه د لاسه نافرماني د لاسه لاړ شي لرې، نو دی به اوس الله ته راواپس کېږي د دې توبې په وجه چې توبه وباسي الله ته به راواپس شي. د انسانان رب العالمین پیدا کړي دي او هغې ښه پېژني چې دا کمزوري دي، نو ځکه الله وایي چې یرید الله ان یخفف عنکم، الله غواړي چې ستاسو نه بوج کم کړي. وخلق الانسان ضعیفا، او انسان کمزوری پیدا کړی شوی. نو موږ خپل ځان دومره نه پیژنو څومره چې رب العالمین موږ پیژني، ځکه چې د هغه مخلوق یو هغه خالق دی، نو هغه زموږ نه ښه خبر دی چې دا انسانان کمزوري دي. دوی له به زه شریعت ورکم، پیغمبر به ورته ولیږم، کتابونه به نازل کړم، او حلال او حرام به ورته وښیم، هر څه به ورته واضح کړم، خو بیا هم دوی کمزوري دي، نو ګناهونه به دې کېږي. شیطان به غالب شي کله نه کله، نو کله به شهوات، نو کله به خواهشات. ډېرې خبرې دي چې دې دلته انسان په ګناهونو کې پریوزي، نو بیا د الله مهرباني ده او د هغه شفقت ته او د هغه نعمت ته چې به د توبې له دروازې به کولاو کړي. نو که داسې الله ویلی وی چې چا ګناه وکړه بس ختم زیرار تباه شو، نو بیا به د انسانان خو به ټول هلاک شوی او تباه شوی به. څوک داسې دی چې ګناه یې نه ده کړې، او څوک داسې دی چې هغه صرف نیکیانې کړي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې هر د آدم بچی چې دی خطاکار دی، خطا دې کېږي، خو بیا ښه انسان هغه دی چې له خطا نه بعد الله ته واپس شي، توبه وباسي. د دې مبارک کې مؤلف رحم الله حدیثونه هم راوړي دي او آیتونه هم راوړي دي. توبه ویسته دا د نیکانو خلکو طریقه ده او دا د هغوی منهج ده او د هغوی لار ده. نیک سړی چې کله هم داسې په غفلت کې شي او د رب العالمین نافرماني وکړي، نو بیا ډایرکټ رب العالمین ته واپس کېږي. بل دا چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې موږ له تادي راکړې په دې خبره باندې، وسارعوا الی مغفرة من ربکم، تادي وکړئ د الله بخانې ته. بخانې ته تادي به داسې کېږي ته به توبه وباسي، او تادي به موږ په دې کوو ځکه چې موږ ته دا پته هم نشته چې سبا له به موږ یو که نه به یو. سبا خو لا پرېږدي نږدې وخته پورې به یو که نه به یو. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، هیڅ نفس ته دا پته نشته چې سبا به څه کېږي. نو چې دا پته نشته چې سبا به څه کېږي، نو بیا خو به دا توبه په دغه وخت کې ویسته پکار، الله ته به واپس کېږي. دا تسویف نه دی پکار. تسویف دې ته وایي چې سبا بل سبا سړی کوي، چې سبا به توبه وباسم بیا بل سبا وباسم. بعض کسان وایي چې بوډا شم توبه وباسم. نو زموږ دا ډېر خلک داسې دي والعیاذ بالله چې دا ګیرې وړې کوي یا ګیرې خرئ، نو ته ګیره پرېږده، نه په زړه کې دا خبره پرته چې کله بوډا شم بیا به زه توبه وباسم. نو دنه به تپوس کوي چې ته به د بوډا کېدو پورې یې او که نه. څومره ځوانان زموږ به مخکې مړه شو، بلکې څومره ماشومان زموږ به مخکې مړه شو. نو ته به په څه انتظار باندې ناستې چې زه به دغه وخت ته رسم. د مسلمان شان دی توبه ویسته، الله ته واپس کېده په هر وخت کې. هغه ولې یو وخت نه دی خاص کړی، مسلمان دی یو وخت نه خاص کړي، بلکې چې څنګه دغه نه ګناه وشي او په غفلت کې راشي، نو بیا الله ته واپس شي. ځکه چې د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي سبا له مونږ یو یا به نه یو.
حدیث کې راځي چې کله تا باندې سحر شي نو د ماخام انتظار مکو، چې ماخام شي سحر انتظار مکو، بلکې توبه بس الله ته واپس شي. کې دي چې دستا اخرنه سحر یو کې دي چې دستا اخرنه شپې سوال وته نه. نو توبه وستو کې تادی کول د مسلمان طریقه ده، د نیکانو خلقو منهج دی. ان شاء الله په دې باندې په تفصیل چې هغه مخکې راځي. دي چې مؤلف رحم الله د آیتونو او حدیثونو مخکې خپل یو خبره کړې ده. وقال علماء دا خبره کوي التوبه واجبه من كل ذنب، توبه واجب ده د هر ګناه نه، چې د هر ګناه نه به توبه وباسي. د څه ګناه نشته چې هغه ته مستثنا، بلکې د هر ګناه نه به توبه وباسي چې تا وکړه. نو توبه د هر ګناه نه قبليږي. او غټه توبه د توبه به درې قسمه ده. غټه توبه هغه چې سړی د کفر نه توبه وباسي، یو سړی کافر دی توبه ویسته د کفر نه ستر وړي اسلام ته دا غټه توبه ده. الله په قران کې قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وی دي کافرانو ته وایي چې دوی چې د خپل کفر پریدي او دغه نه واپس شي نو الله وتعالى تیر شوی ګناونه د ټول بو توبه. دا غټه توبه ده چې انسان د کفر نه توبه وباسي اسلام ته راوړي. دویمه درجه کې بیا هغه توبه ده چې انسان د غټو ګناونو نه توبه وباسي. ګناونه به دوه قسمه واړه ګناونه دي او غټ ګناونه دي چې دا هغه د زید هغه تفصیل نه دی. یعنی موږ به تفصیل کړی وي چې د غټ ګناونه کم دي او څه ته وایي او په سوچ دي د غټ ویل شي دي او واړه ګناونه ته ولې واړه ګناونه ویل شي. د غټو ګناونو توبه وستا. به درېمه درجه کې هغه توبه چې هغه د وړو ګناونو انسان وباسي، دا په درېمه درجه کې د توبه. نو دیږي کې امام نووي رحم الله وی چې التوبه واجبه من كل ذنب، د هر ګناه نه به توبه وباسي. دا بس کې سند ته پوښ کې راشي زمو خاله چې لکه زمخ کې پیر پرسومه قبر پرسومه دی باباګانو د بتلمه مشرکومه زما په عقیده کې شرکو الله ما وبخي او کنه دي کې دغه مسله لري چې د هر ګناه نه توبه وشته کیږي، د هر ګناه نه. او الله سبحانه وتعالى مهربانه بچا دی چې دغه ته توبه وباسي، نه کړه کفر نه توبه وشته نو هم د قبلې. ذکر رسول صلی الله حدیث کوي چې اسلام چې دی اسلام راوړل، اسلام منل د چې تیر شوی څومره کفر د وسطانه شوی د غر څخه ختمي. نه چې د کفر نه توبه قبليږي نه دا غینه بعد چې به کومه ګناه ده دا غینه کومه د درجه کې خو لازم قبلي، خو دا غینه پر به شرطونه دي هر توبه الله نه قبلي. زمونږ د لباس خلکو دا مطلب دی چې په خپل باندې وایي الله ته می توبه ده نه بس ما توبه وستا دي ته توبه نه ویل کی. توبه لپاره خپل شرطونه دي چې هغه روان دي. امام نووي رحم الله به ذکر کوي. نبي ویجی فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله، او کله چې ګناه د الله او د بنده په منځ کې، نو مطلب دا چې ګناهونه په دوه قسمه دي. یو هغه ګناه چې ستا او د الله په منځ کې دی، او یو هغه ګناه چې ستا او د بنده په منځ کې، بنده او د بنده په منځ کې دی. نو کله چې دا ګناه د بنده او د الله په منځ کې، په دې باندې مثال لا کولای شي چې ګناه ستا او د الله په منځ کې چې پټه ګناه کوي د انسان په کې حق نه. مثال یو سړی مونږ پری دی نه کوي مونږ، نه دا مونږ وسیله په دې کې د بل څه حق شتي نه، بلکې دا ګناه ستا او د الله په منځ کې ده، ستا او د الله په منځ کې ده. او دې باندې ډیر مثالونه دي. خدای یو مثال موږ سره وضاحت تبرو کې چې دې ته وی هغه ګناه چې د انسان او د الله په منځ کې د بنده په کې څه کار نه دی، د بل بنده روجه به به مثالونه به ډیر زیات دي. خو لکه چې موږ یو مثال د توضیح لپاره ذکر کوو، کو به دې شمارول لړ شنو ډیر ګناونه دي شي. چې کله ګناه ستاو د الله په منځ کې نو وی چې دغه لپاره درې شرطونه لازم دي. او چې کله انسان تتبع کې د قران او حدیث د دلیلونو وګوري دغه نه د واضح کی چې د لپاره 15 شرطونه لازم دي. درې دلته د مؤلف رحم الله امام نووي ذکر کړی دي او دوه ته موږ زیاتی ذکر کوو چې د قران او حدیث کې د 15 شرطونه غلي توبې لپاره چې کله توبه ستاو د الله ګناه ستاو د الله په منځ کې نه دغه لپاره د 15 شرطونه لازم دي. چې د 15 شرطونه وو الله بستا توبه قبلې، چې د 15 شرطونه نو یا پدې کې یو نو د توبه دا نه قبلې. اولنې شرط د ذکر کړی دی چې ان يقلع عن المعصيه، چې د ګناه به پریدي. امونږ وایو چې د دین مخکې اولنې شرط دا پکار دی چې الاخلاص، چې به د توبه کې بسې اخلاصي د توبه به رب العالمین د پاره وباسي، د توبه الله قبلې. نو سره د ګناه پرې خو د توبه وسه ته پوښتنه کولی وی چې لکه د پلانې زما صفاتو کې
یا د غپلانیزي کې زه مزدوري غواړم کار غواړم په دې دفتر کې ما ولګي په دې جمعات کې ما امام کې خدای پورې مې نه امام کې جسو پورې د ګناه باندې پرې خو دي نه زه د ګناه پرېدم د دې لپاره چې دې کې ماته مزدوري ملو شي دې کې ماته کار ملو شي دا قسمه توبه الله دا نه قبلې ځکه چې دې کې اخلاص نشتی هر هغه عبادت صرف توبه نه هر هغه عبادت چې وایي کې اخلاص نه اگر رب العالمین نه قبلې به د شرط دی چې ان یقرا عن المعصیه چې د ګناه به پرېدي واضحه خبره نه چې سړی توبه وباسي او هغه سره سره ګناه کې د خطوبه نشوه نو ان یقلع عن المعصیه چې دا ګناه به بالکل پرېدي ختمه به که ګناه دي چې یو شی یو کار ته کې حرام دی د حرام کار به پرېدي یا که دي چې ګناه دی چې ته واجب کار پرېدي یو شریک کار پرېدي هغه شریک کار به بیا کې دا به دویم شرط شو چې ګناه دي نه پرې خو دي د توبه نه قبلي دریم شرط به کېداري چې ان يندم على فعلها په خپل کار باندې مبخیمانه چې کلم ته د ګناه را دیږي نو جاړي به او سوچ به کې چې ګوره ما سره بسکی د مسلمان شانی دا باز کې سموري دی ولې یذ بالله داسې زړور دي داسې زړور په دي ګناونو کې او داسې زړور دي الله په نافرمانی کې چې ګناو کې به خلکو ته بیانې او دا بدترین انسان دی چې یو خو دي ګناو کړه او الله دا باندې پردر واچول پټي وساتل توس لګي خلکو ته یعنی خیخ کار کوي چې فخر او تکبر سره وي چې سید الله به خپکی خو موږ دي سي کړی دي دا ډیر بدترین انسان دی ځکه رسول سموي چې زما د امت والله بخي شوی دا کسانونه چې د شپې ګناو کې الله به پردر واچي سال به روزي خلکو ته بیانې داسې الله نه بخي ولې ځکه چې دکې یو خو دې الله نه فرمانی وکړه په نافرمانی لپاره بل نه فرمانی تکبر دی وکړو او بالکل د الله د شریعت د سپک غونډه کې ښکارا شو چې رب سید په دې الله خپکیږي غلګه منګ دې شکار کړي دي د باز کسان لګي د ریزوانی قصې شروع کی مونږ چې ځوانانو مونږ به دا ګناه دي شي کوله مونږ به دا چل دي شي کوو مونږ به دا دي شي کوو دا ګوره ته بدترین انسان د الله سبحانه وتعالى دې صفات نه مونږ لري ساتي چې سره د الله سبحانه وتعالى نافرمانی کې بیا د نافرمانی ذکر کوي خو فخر سره چې او ما دا کار کړي د لسنی انسان دی نه په دې باندې په خیمانه دا به مشره دی ګور دي پیغمبرانو ته او چې پیغمبران دي د قیامت ورځ اوګه د حدیث ته استعمالون د حدیث لنزو چې کله انسانان لړ شي آدم علی السلام پسې هغه ته وی چې ته الله ته وی چې حساب کتاب شروع کړي آدم علی السلام بوته چې نفسي زمانه خپل ځان سره سوچ ما ته الله ویلو چې دی ونی ته منځ دی کې زوت نږدې شیو زه دې سوچولم چې الله ما ته نن سوي ګوره حالانکه آدم علی السلام ته الله خصپا ویلي چې تاسو توبه قبول شوي ده توبه الله سبحانه وتعالى قبول کړي او بلکې د توبې الفاظ وتم الله سبحانه وتعالى خولیو توبه ولا قبول دغه باوجود آدم علی السلام د خپل خطا په سوچ کې کوم چې دغه نشي و دغه نه بیا دغه راشه